سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. د ډیرو جنګونو او د ډیرو بدو خبرو وروسته نن یو ښه خبر هم تاسو ته لرم. دغه خبر دا دی چې په لومړي ځل باندې هغه کوم مارکیټ چې موږ پخوا د تورمخو پنجابیانو سره درلودل، اوس هغه مارکیټ مو واړولو. په لومړي ځل مې خپل مارکیټ د روسي سره فعاله کړی دی. روسي ویلي دي چې تاسو په کندهار کې چې څومره هم هنر لرئ هغه راوئ، روسي تېروئ، قزاقستان تېروئ، قرغیزستان تېروئ، ازبکستان تېروئ. نو موږ تاسو د کندهار چې څه هنر دی موږ تاسو څخه اخلو. دا په لومړي ځل باندې دی چې موږ دې مارکیټ ته لاس پیدا کړلو، او که دا مارکیټ موږ سره دوامداره اوسي نو موږ به د تل لپاره د پاکستان د شره به خلاص اوسو، نور به نه تورخم په کیسه کې اوسو، نو به د بولدک په کیسه کې اوسو. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرې شو. زموږ یو ملګری ویه عبدالرازق نومیدی، عبدالرازق فاروقي چې دی، دا په هرات کې دی. اوس هم که زما ویډیو ګوري نو مسلامونه ورته ورسېږي. دا کس چې ویه زه وم، دی ویه یو څو نور ملګري ویه، خو چې کوم ځای کې یو غاړه پیدا سوی وای بس یو بل ته ټلیفونونه ویل د غرمې خبرې دي، د غرمې خبرې دي، د وریجو خبرې دي. هلکه نو چې کله داسې ټلیفون راته نو بیا د په اولو کې دا خبره کوله چې وسړی د غرمې خبرې لرم، د وریجو خبرې لرم. نن هم تاسو ته د پیسو خبرې لرم، د جنګ او د قتل و قتال او د دې خبرې. خو هر څه هم موږ ګټونکي یو، او نن به تاسو د پیسو خبرې لرم، د غرمې او د وریجو خبرې لرم. زه اوس په دغه وریجو او په غرمو باندې خبرې کوم. خبره دا ده چې د روسي مارکیټ یو تر ټولو لوی مارکیټ دی زموږ دپاره. که هغه موږ د چرګانو د فارمونو که موږ جوړ کړو او د غوښو دپاره، که هغه د هګیو دپاره اوسي، که هغه د هنارو دپاره اوسي، که هغه د وچې میوې اوسي، که هر ډول اوسي، موږ کولی سو چې د کندهار څه میوه چې دي او د افغانستان څه میوې چې دي دا ټوله موږ چین ته انتقال کړو. دا ځکه انتقالولی سو چې روسیه د روسي نور جماهیر چې دي، دغه څه هېوادونه چې دي، هغه حدودا د 600 میلیونه نفوس ورسره پروت دی، چې هغه روسیه د قزاقستان دی، قرغیزستان دی، تاجکستان دی، ازبکستان دی، ترکمنستان دی، او که همدا ډول بیا راسو آذربایجان هم د دوی په لیک کې راځي، او په هاخوا ته بیا راسو د اوکراین په هاخوا بلاروس او دا هېوادونه. دا ټول هېوادونه چې دي او خپل د روسي چې ده، دا ټول لوی نفوس ورسره پروت دی. او که څه د 600 میلیونه نفوس ډېر دی، خو په همدغه شاوخوا کې دومره نفوس ورسره په دې سیمې کې پروت دی. او دغه نفوس چې دی لوی مارکیټ لري. دغه مارکیټ چې ویه پخوا د روسانو مارکیټ چې و د انارو، دا ټوله د پام تر کنټرول لاندې و. پام یو داسه چې دی د کالیفورنیا د انارو لوی فارم دی. کوم کسان چې په امریکا کې اوسیږي د پام په معنا باندې پوهیږي چې د کالیفورنیا یو تر ټولو لوی فارم چې په نړیواله سطح باندې ډېر هنر تولیدوي، هغه د کالیفورنیا د پام فارم دی. نو روسي مارکیټ چې ویه د پام تر کنټرول لاندې ویه. خو دلته چې د امریکا او د روسي اړیکې خړې پړې سوې، دغه ټول مارکیټونه پر امریکا باندې بند سوه. او کومې میوې چې مثلا د پیسته چې وه، پیسته په لومړي ځل باندې د امریکا څخه پر روسي باندې بند سوه. د انارو صادرات په لومړي ځل باندې روسي د بند کړه چې د امریکا څخه روسي ته راتله. همدا ډول وچې میوه، تازه میوه چې وه، دا د امریکا څخه راتله. په روسي کې ځکه نه کېږي چې روسیه ډېره سړه سیمې لري او ډېرې سیمې تر واورو لاندې دي، او دلته دوی دومره حاصلات نه لري. او د دوی حاصلات یوازې او یوازې چې دي هغه غنم دي، مثلا جواري دي، او دا لمریز ګلان دي چې هغو څخه بیا غوړي جوړېږي، او مثلا غوړه جوړېږي. په دې صنعتونو کې بیا دې روسان ډېر کامیابه دي. نو که د میوو خبره وکړو، د میوو خبره کې بیا دوی ډېر کمزوره دي. او که د اګویو خبره وکړو، په اګو کې هم ډېر کمزوري دي. دا ځکه چې انګلستان او جرمني هر کال په میلیونونه ډالر یوازې د اګیو د صادراتو په روسي کې عایدات درلودل، او خپل صادرات یې درلودل. نو هګۍ هم پر روسیه باندې بند سوه، میوه هم پر روسیې باندې بند سوه. نو اوس مارکیټ چاته پاتې؟ مارکیټ یوازې او یوازې 100% افغانستان ته پاتې دی. دا ځکه چین چې کوم مارکیټ لري هغه اروپا ته لري، هغه خپل انار او خپل چین دومره هنر هم نه لري، خو کوم مارکیټونه چې دي هغه استرالیا تېرېږي او کوریا تېرېږي، جاپان تېرېږي. ځکه چې جاپان او کوریا هم چې د یخ سیمې دي، دوی هم هنر نه لري، خو دا خپل هنر هغه هېوادونو ته هستي، استرالیا کې هستي، دې خوا ته.
مګر دلته اوس د روسي مارکیټ چې دی انار نه لري او زموږ دپاره چې دی په لومړي ځل باندې موږ د انارو یو تر ټولو لوی مارکیټ پیدا کړی هغه روسیه ده که موږ د روسي سره دغه انارو صادراتو ته دوام ورکړو که همدغه ډول باندې موږ خپل تازه میوه لکه انګور که هم زردالو دی او دا څه چې نور تازه میوې لرو دغه میوې ټوله موږ روسي ته صادرات ولرو نو موږ کولی شو چې د روسي مارکیټ دپاره دغه هر څه چې صادرات وسي د روسي په مارکیټ کې ډوبېدلی سي دا ځکه ډوبېدلی سي چې روسي هیواد دغه تازه په وخت کې پر ایران باندې خپل بندیزونه ولګول هغه بندیزونه په څه خاطر باندې ولګوله چې د ایرانیانو په بعضې میوو کې هغه کیمیاوي مواد استعمال کړي وه چې فقط هغه مخکې تر وخته دا حاصل ته رسېږي او دوی مارکیټو ته رسولی دي او په هغه کې یو رقم کیمیاوي مواد دی چې هغه سرطان ځای دی او سرطان جوړوي نو دوی د ایران پر میوو باندې بندیز لګولی دی نو دلته د پاکستان مارکیټ هم چې دی د افغانستان دخوا پر بولدک او ترخم باندې بندیز دی او دا هم بند شوی دی یوازې تر ټولو ښه مارکیټ اوس پاته دی د روسي مارکیټ او هغه هم د افغانستان دپاره افغانستان کولی شي چې دلته انار ولېږي او د انارو سره انګور ولېږي هندوانې ولېږي بادرنګ ولېږي او چې څه ترکاریانې لري دا هم ولېږي او یو تر ټولو بله خبره دا ده چې زموږ رومیان چې پاته وه همدغه رومیان چې موږ پاکستان ته لېږل اوس د دې نه وروسته موږ کولی چې دا روسي ته ولېږو نو که دا کار کیږي دا کار زموږ دپاره ښه توبې څه دی چې نور به نه د بولدک په کښتۍ کې اوس چې دروازه کله تړل کېږي کله خلاصېږي او نه به د تورخم په کښتۍ کې اوسو نه به د ګلخان په کښتۍ کې اوسو نه به د تورمخي پنجابي په کښتۍ کې اوسو نه به د سمندر په کښتۍ کې اوسو په هېڅ په کښتۍ کې نه یو دغه زموږ څه میوې چې دي دا د روسي مارکیټ ته رسېږي او روسي مارکیټ هم ډېر ضرورت ورته لري ځکه چې روسیه اوس دپاره هېڅ بدیل نه لري هغه د افغانستان وچې میوې چې وه هغه یوازې 2 کاله مخکې روسان ویلو چې زموږ جګړه چې د امریکا سره زور اخلي موږ د امریکا د کالیفورنیا وچې میوې بند کړي دي نو تاسو خپل وچې میوې که هغه جلغوزه ده که هغه پسته ده که هغه بادام ده که هغه ماټک دی دغه ټوله ستاسو داسې ته راواستوي روسي ته نو موږ هغه مارکیټ دپاره هم آماده یو زموږ وچې میوه خو مخکې روسي ته روان سوي وه دا په لومړي ځل باندې زموږ د انارو او د تازه میوو صادرات هم روسي ته شروع شوه د دې سره موږ ډېر لوی ګټه اخیستلی څو دا ځکه موږ ګټه اخیستلی څو چې موږ په بدل کې حتی کولی شو د روسي څخه ګاز راوړو د روسي څخه تیل راوړو د روسي څخه غنم راوړو د روسي څخه نور څه شان راوړو او موږ که یوازې دغه تبادله هم ولرو زموږ سره د روسي اړیکې به اقتصادي ګټې به ډېرې خوندي پاتې سي او روسیه یو تر ټولو ښه مارکیټ افغانستان دپاره بلل کېږي دا و د نن ویډیو هیله مند یم چې څه ته لاس کړی اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ